د دروغو گوئی معمولی مګڼې ښه که ته لاړ شي جج ته ودرېږي قاضي ته ودرېږي محکمې ته لاړې فیصلې ته لاړې ګوی دې ورکړه کور ته رالې چې یاره خبره ختمه شوه او د دروغو ګوی نه خبره په دې ځای نه ختمېږي امام بخاري حدیث راوړی دی د جابر ابن سموره رضی الله عنه اصل کې داسې شی چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه خلیفه شو نو په هغه وخت کې داسې و چې خلیفه به د مسلمانانو یو باچا به یو بیا به د باچا راولګېدو په علاقو باندې به امیران ټاکل مشران لکه په کوفه باندې پلانې په بصره باندې پلانې په مصر باندې پلانې په شام باندې پلانې مدینه باندې پلانې مکه باندې پلانې داسې به دا ټاکلی کېدو دا ټول به د یو باچا لاندې نو عمر بن خطاب رضی الله عنه په کوفه باندې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه امیر کړه او مشر کړه سعد بن ابي وقاص پیژنئ تاسو مشهور صحابي او په هغه لسو صحابو کې دی چې د جنت زیرو د دنیا کې شوی د لوی فضایل دي نو کوفې والا څه چلو کو په دې کوفې والا کې تاریخ چې راوالو ګورې دوی کې ډېر ښه باسطونه پراته دي عراق دې طرف ته او ښه خلک به کوم تېر شوي دي خو فتنې خباستونه ګمراهیان هم د دغه طرفونه ډېرې راغلي دي د کوفې والا شکایت وکړو عمر بن خطاب ته نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله د شکایت واورېدو نو سعد یې لرې کړو مشرتیان او عمار رضی الله عنه به مشر کړو دوی شکایت څه وکړو وی دې مونځ د رسول الله وسلم په طریقه نه کوي نو او دې پکې وی چې دې حق فیصلې نه کوي او نورې خبرې پسې وکړي دا اوس ګواهي ده که نه ښه و دا قصه د ټوله بیانوم ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه خط ولېږو او ورته وی یا ابا اسحاق د سعد رضی الله عنه کنیت ابو اسحاق دا خلق دا ګومان کوي چې ته مونځ په صحیح طریقه نه کوي و داسې ظالمان دي د چا مبارک چې شکایت کوي چې سعد بن ابي وقاص صحیح مونځ نه کوي څوک به یې کوي ابو اسحاق ورته وی سعد رضی الله عنه اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زما دي په الله قسمي ما دوی ته هغه مونځ کړی دی څنګه مونځ چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دي په الله قسم نو عمر ورته وی ذاک الظن بك يا ابا اسحاق زمان په تا باندې دغه ګومان بیا د دې سعد سره کس به ولېږل کوفې ته چې ته لاړ شه او د خلکو نه ده باره کې تپوس وکړه دی به د سره وي ته به مخامخ خلک ویني هغه تپوس وکړه د کوفې والا باندې او هر جومات ته به تو تپوس وکړه دا سړی څنګه دی دا څنګه دی دا څنګه دی نو ټولو به یې صفت کوو وی دا ډېر ښه سړی دی بنو عبس یو خاندان والته د هغوی جومات ته چې کله ورننوتو او تپوس یې وکړو نو یو سړی ودرېدو د هغه نوم و اسامه ابن قتاده وی چې ته زموږ نه تپوس کې او قسم دې راکړو نو بیا واوره فإن سعدا كان لا يسير بالسرية د جهادونه پرېښودي جهاد به یې نه کوو ولا يقسم بالسوية او د تقسیم د عدل او د انصاف نو ولا يعدل في القضية او چې فیصلې به یې کولې په هغې کې به حق نه وي دې خبرې دې ته ګواهي وایي که نه دا ګواهي نه ګواهي ده د څو خبرو ګواهي یو دا چې جهاد نه کوي تقسیم د عدل نه کوي فیصله کې انصاف نه کوي سعد رضی الله عنه ولاړو ها دا به مخکې وي هغوی اما والله لادعون بثلاث تا خو ګواهي ورکړه خو زه درې خبرې کوم یا خیرې کوم یا درې خبرې د الله نه غواړم اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا لاسې الله ته اوچت کړو دې ته غوږ کېږدې لاسې الله ته اوچت کړو کومه ورځ چې ته د دروغو ګواهي ورکړې او سوچ وکړې چې دغه سړی الله ته لاس اوچت کړي د چا خلاف چې دا ګواهي لاړ لاس یې اوچت کړو یا الله که ستا دا بنده دروغجن او د ریاکارۍ دپاره پاڅېدلی فاطل عمره
درې خبرې هغه کړي درې دی کوي ګور نو یا الله عمر یې اوږد کا هغه اوږد عمر نه هغه ذلت والا عمر ته رسېدو واطل فقره ورسره غریب کا وسمې غریب کا وعرضه بالفتن او په فتنو کې ورواچوه یا الله عمر یې اوږد کا غریب یې کا فتنو کې ورواچوه بیا به ته په خپله خلکو ته وي چې زه بوډا سړی ما مفتون په فتنو کې پروت یم اصابتني دعوة سعد د سعد خیرو والی یم یو راوي دی په دې روایت کې عبدالملک ابن عمیر الکوفي هغه په خپله وایي فانا رأيته بعد ما دغه سړی لیدلی و دا ګوایي چې ورکړی وي ما لیدلی و قد سقط حاجباه على عینیه من الكبر عمر یې دومره اوږد شوی و چې دا روزي په سترګو را پرېوتې وې یعنې سترګې بندې شوې وې وانه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن او د کوفې په کوڅو کې به په جنکو پسې ګرځېدو هغه به یې تنګولې وروزي په کوم ځای پرتې وې په سترګو او د کوفې په کوڅو کې به ګرځېدو جنکۍ به یې تنګولې چې په لاره به وړېدې او چې چا به ورته وویله که حیا د پکې نشتي دې عمر ته دې وګوره زه وی خیرو والی یم خیرو د امام بخاري دا کیسه راوړې دلته دروغو ګویي شوې وه که نه په د الله په یو نیک بنده باندې خیرو